بسم الله الرحمن الرحیم د کورل را سیریز شپږم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې په تیر درس کې مونږ رنګونه ویلي وو او یو څه معمولی کار کړی وو. نو په دې درس کې مونږ راځو په آبجیکټ منیو کې شیپینګ وایو. شیپینګ هم د اشکالو جوړېدو لپاره ډیر زیات استعمالیږي، بالخصوص که چیرته مونږ لوګوز جوړو یا بعضې اشکال جوړو نو مونږ شیپینګ نه ډیر زیات استفاده کولی شو. که چیرته زه یو دوه شکله ولرم، مثلا یو شکل دا یو رنګ به فعلا ورکم او همدا شکل به دې خواته کش کم، رایټ کلیک به کړم چې دوه دانې شي، یو بل رنګ به هم ورکم. اوس مثلا دا شکل ما دې شکل په سر باندې ایښی، که دغه رنګ ته هم پام شي دلته داسې د سپوږمۍ غوندې شکل جوړ شو. اوس څنګه وکولی شم چې دا شکل همداسې پاتې شي او دا ترې ایسته کړم او دا شکل ماسې کټ شي؟ نو دې لپاره بیا موږ تاسې په آرډر منیو کې شیپینګ استعمالوو. دا شیپینګ چې کوم موږ دلته لرو، که چیرې موږ دواړه شکلونه په یو ځای سلیکټ کړو نو دلته سټینډرډ ټول بار کې هم بیا هم دا آپشنونه راځي. نو که چیرته دلته اسانه وي دلته استفاده کوئ، او که چیرته په دې ځای کې راته اسانه وي له دې ځای نه به استفاده کوو. په دې کې اول موږ تاسې ویلډ لرو. ویلډ که چیرته موږ غوښتل چې دوه شکلونه یو ځای کړو ویلډینګ غوندې، نو بیا به له دې ځای نه ویلډ کلیک کوو او دا شکلونه به یو ځای کېږي. که چیرې دا شیپینګ کلیک کړو نو دا آپشنونه بیرته ټول په دې ځای کې هم موجود دي. مثلا که زه دا کلیک کړم، ویلډ کلیک کړم، ویلډ ټو یو شکل به کلیک کړی، بل شکل به کلیک کړم، نو دوی دواړه به سره یو ځای شي، ویلډ به شي. او بل په دې کې موږ ټریم لرو. که چیرته یو شکل غواړو چې له بل شکل نه کټ شي، لکه مخکې چې ما وویلې که مثلا زه غواړم چې دا شکل په همدې ډول پاتې شي، نو دا یو شکل به سلیکټ کړم، مثلا بهرنی یا کتنی، او په دې ځای کې به ټریم انتخاب کړم. کوم یو نه باید ټریم شي، کله چې ټریم کلیک کړې په دا بل شکل به کلیک کړو نو هغه شکل به کټ کړو، دا به موږ ته په همدې حالت باندې پاتې شي. او بل په دې ځای کې موږ سره انټرسیکټ ده. که چیرته زه انټرسیکټ یې کړم نو بیا مشترک ځای پاتې کېږي، کوم ځای چې مشترک وي د دوه اشکالو د تقاطع ځای بیا هغه پاتې کېږي، نور ختمیږي. او که چیرته سمپلیفای کو، سمپلیفای کې هم یو بل نه کټېږي. که چیرته موږ دواړه شکلونه سلیکټ کړي وي، سمپلیفای لپاره به دواړه سلیکټ وو، اپلای کړو نو بیا به ګوره لاندې شکل کټ کړی وي، خو دی به خپله هم موجود وي. او بل فرنٹ ماینس بیک ده، او بیک ماینس فرنٹ ده چې مخ نه شا منفي شي او شا نه مخ منفي شي. او بل پکې باونډري ده، که چیرته غواړو چې په همدغه اندازه هم داسې باونډري جوړه شي نو باونډري هم جوړولی شو. خو زیات چې استعمالوو موږ تاسې ټریم نه ډېر زیات استفاده کېږي کله چې موږ غواړو چې یو دوه شکلونه یو بل نه کټ شي. مثلا که زه دلته سلیکټ کړم نو په دې ځای کې هم موږ سره ټریم آپشن شته. ټریم کلیک کړم، یو شکل به له بل نه کټ شي او ماته به یو هغه شکل جوړ کړي، لکه مثلا د سپوږمۍ. یا مثلا زه یو بایزوي غوندې شکل لرم، یو رنګ به ورکړو چې لږ واضح ښکاره شي. رنګ ورکول ضروري نه دي، صرف د دې لپاره چې لږ واضح ښکاره شي رنګ ورکوو. دا دې خواته مې کش کوو، کلیک مې نیولی، رایټ کلیک کوم تر څو دوه دانې شي، او دلته یې ورباندې کړم، لږ به یې اندازه وړه کړو، یو بل رنګ به ورکړو تر څو لاندینی رنګ لږ واضح ښکاره شي. نو اوس که د شنه رنګ ته هم پام شي نو دلته مینې داسې د صحیح غوندې علامه ده. نو که زه غواړم چې دا شکل په همدې حالت باندې پاتې شي نو دواړه به سلیکټ کړم او راسن به دلته ټریم کړم. اوس که دا شکل را دې خواته کړم نو دلته به دا د صحیح علامه جوړه شوې. بعضې لوګو هغه کې ډېر زیات استعمالېږي. یا مثلا زه یو شکل جوړوم، که چیرته زه کنټرول بټن ونیسم نو دایره بیا اګزیکټ دایره جوړېږي. مثلا که چیرته زه کنټرول ونه نیسم امکان لري چې بایزوي غوندې شي، یو څه ناڅه بایزوي غوندې واوسي. خو که چیرې کنټرول بټن ونیسم نو بیا به خامخا دایره وي. یوه بله دایره به هم کړم، رایټ کلیک چې تر څو دوه دانې شي، لږ به یې وړه کړم، رنګونه به ځکه ورکړم چې تر څو واضح ښکاره شي. نو اوس که لاندني شکل ته وګورو نو وینې د سپوږمۍ غوندې نشان ده. د دې لپاره چې ټریم شي، کټ شي یو بل نه، فقط ټریم به کلیک کړم، کټ به شي. اوس دوستان همدا کار موږ دلته په یو بل ټول باندې هم کولی شو. که چیرته زه وغواړم چې صرف دا شکل پاتې شي یا صرف دا شکل پاتې شي نو بیا دلته موږ سمارټ فیل ټول هم لرو. سمارټ فیل ټول هم موږ هغه وخت استعمالوو کله غواړو چې موږ بعضې د تقاطع نقطو ته رنګونه ورکړو. مثلا زه به دې نه رنګ فعلا ختم کړم، د دونه به هم رنګونه ختم کړم، لږ به دا دې خواته کړم. اوس دوستانو که زه غواړم صرف دې ځای ته رنګ ورکړم، صرف دې ځای ته رنګ ورکړم یا صرف دې ځای ته رنګ ورکړم، نو بیا زه کولی شم چې سمارټ فیل ټول استعمال کړم. سمارټ فیل ټول به کلیک کوو، له دې ځای نه به رنګ انتخاب کړو چې کوم رنګ باید ولري، او له دې ځای نه به بارډر انتخاب کړو چې بارډر یې کوم رنګ ولري. که چیرې بارډر بیخي نم کوو نو هم بیخي بارډر به ورته ایسته کوو. نو اوس که زه دلته کلیک کړم، اوس که زه وګورم نو صرف به دلته جدا شکل جوړ کړی وي، یعنې هغه اشکال به په ځای موجود وي، دلته به بل شکل جوړ کړی وي. که زه وغواړم مثلا صرف دې ځای ته رنګ ورکړم نو اوس به دلته ماته بل جدا شکل جوړ کړی وي. نو که چیرته داسې د تقاطع نقطې به لرم او زه غواړم چې هغو ځایو ته رنګ ورکړم نو بیا کولی شم هم، نو هغه به ځان ته یو شکل اختیاروي. که زه دا اخلم مثلا دا ځای کلیک کوم، دا ځای کلیک کوم، نو اوس که وګورو د هر یو به جدا جدا شکل وي، دا به جدا شکل وي، دا به جدا شکل وي او دا به جدا شکل وي. نو سمارټ فیل ټول نه هم موږ تاسې کولی شو تر څو مختلف اشکال جوړ کړو.
بل دا به زه لږ ووډ کړم او دې ځای ته به یې رنګ ورکړم تر څو د سیف شکل جوړ شي. که چېرته غواړم چې داسې د دنیا د کورې غوندې یو شکل جوړ کړم نو یو دایره به واخلم، کنټرول بټن به ورسره ونیسم تر څو دایره واوسي. شفت که چېرته زه له دې خوا نه وړه کوم صرف له یوه خوا نه وړه کېږي. که زه غواړم چې په یوه وخت کې له دواړو خوا نه وړه شي بیا به شفت نیسو بیا به موف کوو. نو که اوس وګوره له دواړو خوا وړه کېږي. یا مثلا زه شفت ونیسم له دې کونج نه یې غټوم بیا څلور طرف ته په مساوي اندازه غټېږي. که چېرې کنټرول بټن مې نه وي نیولی نو بیا صرف یو طرف ته کېږي. وبښئ شفت بټن. نو شفت بټن به ورسره ونیسم، دا به لږ وړه کړم او دلته به رایټ کلیک ووهم چې دا دوه دانې شي. نو که زموږ تیر درس ته پام وکړو، په تیر درس کې مونږ ویلي وو که چېرې یو غواړو چې یو عمل تکرار کړو نو کنټرول آر به ووهو. نو که زه چېرته کنټرول آر بټن پریس کړم نو دا به همداسې تکرار شي. که چېرته غواړم چې رنګ ورکړم او یو ځای کړم کنټرول جی به کړم تر څو ګروپ شي. که یو رنګ ورکوئ رایټ کلیک به په دې ووهو چې تر څو یو رنګ هم واخلي. نو که چېرته زه روټیټ یې کړم او رایټ کلیک وکړم نو دوه به شي تر څو دا نور ځایونه هم پوره شي او داسې دنیا غوندې شکل پوره شي جوړ شي ترې. نو دا به هم راواخلو دلته به یې ورسره کېږدو. نو دا شو دوستانو زموږ شیپینګ. بل که چېرته زه غواړم چې یو شکل شیډو ولري، سوری ولري، مثلا زه دلته یو شکل جوړوم کنټرول بټن به ورسره ونیسم. بیا راځو تیر درس کې موږ تاسې انټراکټیو فیل ټول ویلی وو چې که چېرته غواړو چې له یوه نه زیات رنګونه ورکړو، مثلا زه به د یو لاین کشوم تر څو دوه رنګونه واخلي او له دې ځای نه سټایل هم چینجوم چې یو منځ کې شي یو چار طرف ته شي. لږ به یې چینج هم کړم. دې ځای ته به یې سور رنګ ورکړو او دلته به یې سپین رنګ. دا به لږ موف کړو دې ځای ته. بارډر به یې ختم کړو. اوس که زه غواړم چې دا شکل سیوری هم ولري. سیوری فایده دا ده چې بعضې وخت اشکال داسې 3D غوندې ښکاره کوي، لږ اګزاکټ ښکاري. مثلا اوس دا لږ بال غوندې شکل لري، خو که زه شیډو ورته ورکړم یا سیوری ورته ورکړم نو ډېر به ښه ښکاره شي. کلیک به یې کړو. بیا به راشو په دې ځای کې دا اول آپشن ډراپ شیډو ده، فقط کلیک به ورباندې ونیسو، کش به یې کړو. دغه دویم نشان چې راځي دغه به یې سیوری وي. په هره منطقه کې چې غواړو همالته به کلیک وچې کړو. مثلا که زه دلته کلیک وچې کړم په دې ځای کې به د یو سیوری پیدا کړي او دا شکل به داسې لږ 3D غونته شکل ځان ته اختیار کړي. بیا که شیډو کلیک کړو، شیډو کې تغییرات که راوستی شو، مثلا که زه غواړم شیډو رنګ یې بدل کړم، هر رنګ ته چې غواړو شیډو رنګ بدلوی شو، موډز یې بدلوی شو. هلته بعضې د شیډو آپشن دی چې شیډو منځ کې راشي، بیرون راشي. مثلا که چېرې انساید کلیک کوو د شکل منځ کې به راځي او که چېرې میډل کلیک کوو نیم منځ کې نیم بیرون او آوټساید به بیخي آوټساید ته راځي. او ایوریج کې زیاتره مونږ تاسې ایوریج نه استفاده کوو چې لږ بیرون ښکاره شي. له دې ځای نه مونږ تاسې اوپیسټي لرو چې څومره تیزه وي شیډو یې او څومره خیره وي. که غواړو چې تیزه یې خیره یې کړو کولی شو. تور رنګ به ورته ورکړو، شیډو تور رنګ یې به ښه ښکاره شي. او دلته یې ډسټنس لرو، که غواړو چې فیدرینګ وبښئ، که غواړو چې لږ پاشلې غوندې وي پاشلې کولی شو، او که غواړو چې لږ راټوله وي ټولولی شو. او ډسټنس مونږ تاسې خپله په ماوس باندې ورکولی شو چې سوري یې کلیک کړو او جدا فاصله یې چینج کړو. او که کلیر کوو له دې ځای نه یې کلیر کولی شو. نو دا شو دوستانو زموږ ستاسې د نن درس. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو نه خبر اوسئ. تر بل درسه پورې ښه وخت ولرئ.